ملګرو تاسو کتلی شئ دا ځوان د دې تیږې نه او د دې ریښو نه داسې یو څیز جوړوي چې تاسو به حتی فکر هم ونه شئ کړلی. د الله تعالی قدرت ته تاسو ګورئ چې په دې ریښو په مابینځ کې دومره غټه تیږه راګیر کړې ده چې حتی د انسان ذهن هم ورته کار نه کوي. تاسو ګورئ چې ده دا تیږه راواخیستله، په مختلف شکلو باندې هغه کړله، حتی زیاتره ریښې هم ترېنه کټ کړلې او ټوله یې برمه کړله. په آخر کې به تاسو پوه شئ چې د دې نه څه چیز جوړوي. ډېر غټ هنر دی کس سره ده. سختین تېروي او ذهن هم جنګوي. تاسو ورته ګورئ ډېر زبردست. تاسو ګورئ چې ډېره خواري او محنت کوي دا کس. دا ثمره وه. تاسو ګورئ چې څومره ښکلي انداز باندې څومره په یو هغه باندې دا شی جوړ کړو د همغې تیږې نه. تاسو ګورئ ورته